لکه دا مسله حدیث کې راغلی ده، ټیک حدیث کې راغلی ده، خو لیکن زما په رواج کې نشته. صحیح ده په حدیث کې راغلی، خو لیکن زما په مذهب کې نشته. صحیح ده حدیث کې راغلی، خو لیکن زما شیخ نه دی کړی. صحیح ده حدیث کې راغلی دی، لیکن زمونږ مزاج نه مني. دغه پروګرامونه چې هر څوک کوي دا په داسې کمین کې واقع شو چې ګیرې کې د ذرې په اندازه باندې چې ستا په زړه کې واقع شو، محمد رسول الله فرمایي جنت ته به لاړ نه شي. یو څو نمونې مثالونه. انسان په کور کې چې کله مړی وشي، رسول الله فرمایي چې زر دفن کوئ. ستا نفس وایي ترور مور نه پلانې نه راغلي، موږ ورته لږ ساتو. د پیغمبر په احادیث کې دا تصریح ده چې 3 ورځې باید په دې کور کې لږې پورته نشي، ډوډۍ برابر نشي، او ته وایي چې زه به داسې به خلک وایي چې د مور د خور د ښځه د پلار هغه بې خیراته لاړو. تا اوله ورځ خیرات پرېښودی یا نه؟ دویمه ورځ خیرات د پرېښودی یا نه؟ د درېیمه ورځ خیرات د پرېښودی یا نه؟ یا به طور مثال یو بل مثال د فرض مانځنه وروسته او د سنت مانځنه وروسته په دستجمع باندې دعا. بعضې جوماتونو کې چې وایي نه کړه تاله وایي دا وهابي دي، دا اهل الحدیث دي، دا بې مذهبه دي. وایي چې زما په علاقه کې خلک پې عادت دي، زموږ د محلې خلک بیا خفه کېږي. همدقې له محمد رسول الله فرمایي تکبر وایي، دا تکبر دی. خلک دې سپک وګڼل، ښه دله زه اوس غوږ کېدم، دا خو پرون زما په دې مخکې را پیدا شو، وړوکی ماشوم دی را غټ شو، زه د دې رقم سړی یم، د دې رقم سړی یم. د دې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي اصل کې علماو په دې باندې لیکل کړي چې دا حق مسله خلک ولې نه مني. 40 وجې په هغې کې ذکر کړي دي. یو پکې دا دی زه او دله غاړه کېښودل، زه او دله تسلیمي، زه او دله منل. موږ تاسو په داسې مرضونو کې واقع یو چې په خپل مرض د سره پوه نه یو. نو د دې وجې نه ابن قیم صاحب فرمایي وی هغه کمین چې انسان د الله په طرف باندې پرېږدي نه، مؤمن د الله په طرف باندې پرېږدي نه او هغه وروسته کوي په بل طرف باندې اړي، هغه چې دی کمین د نفس دی، تکبر. نفس د بل کمین چې دی عجب دی، خود پسندي. زما تقریر له به خلک غوږ دی، بل چا له به یې نږدي. زما خطبې له به خلک غوږ دی، بل چا له به یې نږدي. زما تدریس به خلک غوږ دی، بل چا له به یې نږدي. زه به د خپله ښځه عالمه نه دلته راولم په دې شرط باندې چې ګوره دا به بیان کوي، د بل چا نه به یې نه اوري. ته پوه شه په دې چې ته په داسې کمین کې واقع شوې، داسې ضرر کې واقع شوې چې د الله په طرف باندې ستا زړه اوس نشي روانې دی. دا مرضونه دي. دا معلومات کله کېږي چې کله موږ بالفعل په دې مرضونو کې مسلو کې واقع شو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د احادیث دا ده چې لیس الورع کالکف، دا به تقوا نه وي چې زه په دې جومات کې وایم زنا ناروا، زه په دې جومات کې وایم چې رشوت ناروا، زه په دې جومات کې وایم چې قتل ناروا، چې کله بالفعل پکې زه ګیر رالم او ما ځان وساتو، بعد د هغې نه بیا دا معلومات کېږي.